پامپو غني ته ډاډ ورکړ چې امریکا عسکر به شرایطو ته په کتو له افغانستان څخه وځي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ یئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومنې نشان ووهئ. مننه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو نن ورځ د ګډ حکومت له مشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني اړیکه نیولې او نوموړي ته یې ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې بدلون نه دی راغلی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي. دواړه لوري په د سلا شول چې افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې به هڅې نورې هم ګړندۍ کوي او د مذاکراتو له لارې به افغانستان کې د کشالې حل ته ځان رسوي. خبرپاڼه وړاندې لیکي پامپو غني ته ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په ستراتیژۍ کې بدلون نه دی راغلی او د امریکا د متحده ایالاتو ژمن دی چې خپل سرتیري به د شرایطو ته په کتو له افغانستان څخه راباسي او په دې برخه کې د خلیلزاد هڅې هم د همدې ماموریت په مهور راڅرخي. د راپور په حواله ولسمشر غني د افغانستان په سوله کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا هرکلی کړی او له واشنګټن سره په ګډه یې افغانستان ته د سولې د راوستلو ژمنتیا ښودلې. له دې سره اشرف غني ډاډ ورکړی چې کابل به د سولې په پروسه کې له واشنګټن سره په موازي ډول کار کوي او افغانستان به نه پرېږدي چې یو ځل بیا د تروریستانو په سنګر بدل شي. مایک پامپو داسې مهال اشرف غني ته له شرایطو سره سم د عسکرو د ایستلو هیله ورکړې چې د طالب او امریکا استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې بیا پیل کېدونکي دي او دا ځل تمه ده چې متحده ایالاتو به د خپل عسکرو د ایستلو په تړاو له طالبانو سره سرلاسي شي. د شنونکو په باور که امریکا او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د کابل حکومت بنسټونه به د طالبانو په وړاندې تر ډیره مقاومت ونه شي کړلی. نو خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ ملګرو چې آیا افغانستان کې سوله راتلونکې ده او که نه ده راتلونکې. نو خدای دې وکړي چې زموږ دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.